پیښور دی او بیا داسې باران دی چې سحر نه شروع شوی دی او تر اوسه پورې دغه اسمان چې دی که نه داړو د ودرېدو نوم نه دی اخیستی ډک جام په لاس یې داسې تندکونه وخوړه چې دا پوره پیښور یې انځلی دی خلک وایي چې سوشل ډسټنس پکار دی خو زه وایم چې سوشل ډسټنس نه دی پکار فزیکل ډسټنس پکار دی دغه ټکی دا ټرم یا دا ټرمینالوجي موږ ډېره غلطه استعمالوو سوشل دا سماجي فاصله ده دا اخلاقي فاصله ده دا نه ده پکار ځکه چې که موږ چېرته سوشل ډسټنس وساتو یا په اخلاقي توګه په انساني توګه د خلکو نه لرې شو نو ټول به د نفسیاتو بیمار شو ګورئ خدای ته وګورئ د خلکو سره رابطې کوئ ټلیفونونه یو بل ته کوئ د یو بل خیر خبره لئ دا څنګه چل دی وبا راله او د یو بل نه یې رشتې هېرې کړې نو فزیکل ډسټنس نه دی پکار لکه اوس هغه یار چې دی یې زما نه په ډېره فاصله ولاړ دی خو اخلاقي فاصله یا سوشل ډسټنس موږ ختمه کړې ده دی وایي چې زما په زړه ارمان دی زه یو څو ټپې کوم روبایي ویم سندرې ویم نو ما ورته وایي چې زه خو حاضر یم ستا په خدمت کې یم دی وایي چې ما چېرته لیدلی یم وی ټپې دې کولې نو ما وایي چې بیا خو بل لاس راواچوه یو بل یار په دې یخ یخ ماحول کې تاوده تاوده چپس پخوي الوی په غټه خېټه باندې د غوړو کړیچي ته ورودانګو او د الو کته چغې ووالې د خدای په حکم د پکوړې په شکل کې دا هغه ډېره ووت هلکه څه به راته وایې ګلابه بس نور به څه ووایو د څو دا شکۍ ټپې به ووایو یاره داسې داسې ټپې وکړه که نه چې دا پیښور هم واوري او دا کورونا وبا یې واوري او دا واپس لاړه شي خپل کور ته زړه چې مین شي بیا نه ګوري بل ستا اها یا که تور وي که سپین وي بیا نه ګوري بل ستا ای هی ما د راکبانو په صلاح مینا کړې ای هی یا چې ګله په غورځنګ شي بیا نه ګوري بل ستا آهاها ژوند دې آباد وي تیریږي بې له یاره خوشحال نه یمه اها هغه بس ژوند وي چې یار سره په غوښه سي ای هی اسیب معلوم خټکا خبره د کولو نه ده ویکه وه اسیب معلوم خټکا خبره د کولو نه ده اها یو زړګي خواته باران دی بل خواته یار یادېږي یو خواته باران دی بل خواته یار یادېږي چا په زړه باندې دغه ارمان یادېږي چا په زړه باندې دغه ارمان یادېږي یو خواته باران دی بل خواته جانان یادېږي واه 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 دا چې مسافر شولې میا لوګي نه مه یارېږه خواښې د باندې مینه د لوګي تا طرف ته راځي وایه دا چې مسافر شولې میانا زما په زړه باندې پرته دي امبار غمونه واه 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 قدرمنو دا یو یارو چې د ما سره خپل رای خپل احساس شریک کو دا سړی چې و که نه هغه اکسټمپور چې څه ته وایې بس لکه په دې باندې نه و چې شعر ردیب قافیه تکنیکي تغزل قصه میسه خو بس بسم الله یې کړې ده دا ډېر راپسې روان دی لکه رو رو څه کوې سړیه نو ملګری ښه په چروت کې و پیښور دی کوڅې دي بارانونه دي ښکلاګانې دي او امبولنس هم ولاړې دي خو خدای پاک دې دې نه هر څوک ساتي یاره ژوند کوئ د معمول مطابق حفاظت پکار دی خپل خو ګورې په یو ذات باندې به مکمله بروسه ساتئ وایي چې نصیحتونه دي کوئ راته کوڼ یم غږونه دي کوئ راته خدایه په تا مې مکمل باور دی زما کارونه دي کوئ راته احتیاط وکئ خو توکل به کوئ ګورې که چا خدای دی که چا ګاډ دی
که څوک په بله ذریعه باندې الله ته رسي خو یو سپریم یو سوپر نیچر پاور چې کوم دی په هغه باندې یقین ساتئ دا ژوند به هله به حل کېږي یېرېږئ مه نیچر به هم خپل ځای له راځي او موږ به هم ځان برابرو نو هله به دا سیسټم برابرېږي خوشحاله راته اوسئ خوشحاله